دوستانو هیله ده چې ټول به ښه اوسئ. ویډیو شروع کېدو کې درته وایم چې کاین ماسټر کې به نن موږ د یوټیوب چینل لپاره ځینې مواد برابرو. کاین ماسټر کولی شي چې تاسو یې کریک ورژن یا هغه ورژن چې بې له پیسو دی واخلئ. همدا ډول ټرایل ورژن هم تاسو ته درکوي، خو په هغې باندې بیا لوګو وي. نو کولی شئ چې سرچ کې کاین ماسټر موډ ولیکئ، موډ اے پی کې په ګوګل کې ولیکئ، فری ډاونلوډ ورسره ولیکئ، ښه ډېر درته پیدا کوي، را ډاونلوډ یې کړئ. نو زه راغلم کاین ماسټر ته او اول غواړم چې زه انټرو د خپل یوټیوب چینل لپاره جوړه کړم. یعنی هر وخت چې کومه ویډیو جوړم په سر کې همدا ویډیو لومړی پلی شي او هغې نه وروسته زما ویډیو شروع شي. نو په مسنجر کې زه آلریډي یوه ویډیو لرم، د لنډه ویډیو ده، صرف افیکټ آفټر افیکټ کې دا جوړه شوې، دې سره غږ نشته. نو زه ورسره غږ هم اچوم چې د هرې ویډیو په لومړیو کې به زه بیا همدا ویډیو راولم او دې ته به انټرو نوم ورکوم. ښه، دا ما سره هغه کوم آډیو چې دی، نو زه د خپل انټرو لپاره دغه غږ تقریبا انتخابوم. دا د انټرو د نو دا ډېر ښایسته ساوند دی په دې شروع کې او دا زما د انټرو لپاره مناسب ده. انټرو دا د تقریبا جوړه شوه او زه دا ځان سره ثبت کوم. نو دلته سایز راځي، فول ایچ ډي کې زه ثبت کوم ځان سره، ځکه چې انټرو بار بار نه جوړېږي او دا یو ځل صرف جوړېږي په های کوالټي کې ما ځان سره ثبت کړه. نو دا خو انټرو شوه. اوس اوټرو یعنی په وروستیو کې چې کله زما ویډیو ختمیږي زه باید یوه ویډیو ولرم. راځو د اوټرو لپاره زه یوه ویډیو لرم چې انسټاګرام کې هم ما پورته کړې ده. دغه ویډیو ده، دا ما جوړه کړې ده او په پری اپلیکیشن کې. نو ګورم دا 3 شارټ ویډیوګانې دي او په ښه دغه وروستی ویډیو به زه د اوټرو لپاره انتخاب کړم. کټ او ښي اړخ ته دواړه ویډیوګانې ترې کټ کوم. دا زما د اوټرو لپاره ویډیو ده. کولی شو چې رنګونو کې هم یو څه ګوتې و، خو د کاین ماسټر په ویډیوګانو کې به تاسو ته د موبایل کې د ویډیو ایډیټ کولو لپاره بس دا ویډیو شوه زما د اوټرو لپاره. او یوه بله ویډیو هم ماته په کار ده چې په هغې کې زه خپله لوګو په ټوله ویډیو باندې واچوم. نو د هغې لپاره ماته کلر په کار دی او کلر کې زه یو تور رنګ انتخابوم. اوس کلر چینج کوی شو له دې ځایه. وخت ورته ټاکم چې څو دقیقې باید ما سره دغه ویډیو اوسیږي. البته دا ویډیو کونج کې کومه لوګو چې ده زه غواړم چې هغه لوګو دې زما تاویږي یا دې هم کوم افیکټ پې اپلای شي. نو 15 دقیقې به زما لپاره دا ویډیو بس وي چې که 15 دقیقې ویډیو وي نو په یو ځل، او که 10 دقیقې وي نو 2 ځل یو ډوپلیکیټ یا یو کاپي اخیستل همدغه ویډیو نه زه به کولی شم چې بیا په اسانۍ سره لوګو په ویډیو باندې واچوم. ښه، دا ما بیکګراوند ورته انتخاب کړه. کروما لپاره هم دا بیکګراوند تقریبا صحیح دی. اوس راځم هغه ویډیو ته چې کومه ما سره آلریډي افیکټ لري. نو دغه ویډیو ده، تاسو ګورئ دې کې تور رنګ دی، خو دا تور رنګ به څنګه ختمو؟ دا په اسانه سره ختمیږي. نو دلته رنګونه راځي، زه ورته تور رنګ انتخابوم. نو دلته باید لږ احتیاط وشي که نه چې کله هم زما دغه لوګو راځي. لږ نږدې نه زوم کوم چې
تر څو ښه ایډیټ وکولی شم. زه صرف همدغه د اخر ویډیو مې چې جوړه کړله دا تاسو ته ښایم چې دا به څنګه ښکاري. نو بیک او بیا بیک. په دغه ویډیو باندې زه دغه شنه ویډیو راوړم. 100 ثانیې ویډیو ده، خو زه صرف تاسو ته ښایم چې کومه ویډیو ما جوړه کړه له دې زما هدف څه و. نو کروما ته راځو. کروما چې څنګه هم آن کړله، نو کلر کې لږ څه مشکل شته دی. نو کلر به یې زه ورته په فلټر کې اخلم. ماسک راته ښیي، نو په ماسک کې باید تور بیخي زما سره ختم شي، یوازې سپین ښکاره شي. تور البته رنګ دی دغه ځای کې، خو دا ډېره کمه کوالټي ده. یعنې بیخي په کمه کوالټي کې باید زه دا لوګو جوړه کړم. دا ویډیو شوه، دا بیا سایز کوچنی کېږي، نو هغه تور رنګ کې ترېنه ښه استفاده کېږي. په منځنۍ ویډیو کې بیا هم زه لږ مشکلات لرم، نو هغه بیا له هغه تور رنګ نه که زه چېرته راواخلم، په همدې ویډیو باندې زه به د تور رنګ ویډیو هم تاسو ته وښایم چې له هغې چې کله زه د دې رنګ ورته انتخابوم، دا هم تور کلر ژوند. نو کروما ته رنګ ورته لږ زیات کو. اوس یې زه سایز یو څه کوچنی کوم. نو د تور رنګ نسبتا دی بل رنګ ته چې مونږ نوې جوړه کړله، تور رنګ ویډیو ښه راځي، خو صرف رنګونو کې لږ مشکل دی. نو په تور رنګ بیکګراوند به همغه ویډیو زه ټوله جوړوم او بیا به یې د خپل لوګو په شکل باندې استفاده کوم. مننه چې ویډیو مو وکتله. که کوم کمنټ لرئ، پوښتنه لرئ، کوم نظر لرئ، لاندې په کمنټ کې ولیکئ. او که تاسو کومه پوښتنه در سره یي، میسج له لارې، د ایمیل له لارې ژوند media.af@gmail.com د دې ایمیل له لارې هم راته استولی شئ.